السلام علیکم. Once again welcome back to the new class. هر کله درته وایم امید لرم چې روغ جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو زده کړي وي او ډېر مو منندوی یم په دې چې تاسو زموږ سره پاتې کیږئ او ویډیوګانې ګورئ او خوښوئ یې. د انګلیسي ژبې په دې مهمه او ضروري ویډیو کې به یو څه مهمې او ضروري او ورځنۍ استعمالیدونکي جملې او داسې جملې چې هغه په محاوره کې هم درته بکر کیږي هغه مې ستاسو لپاره راوړي دي نو تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ ملتیا مې وکړئ تر څو هغه څه چې ما ستاسو لپاره راوړي دي او خواري مې درته ورباندې کړې ده هغه تاسو زده کړئ او مفید درته تمام شي. نو راځئ چې درس باندې شروع وکړو. لومړی مهمه جمله ده که موږ تاسو څنګه وایو چې زه ښه نه یم لکه موږ تاسو روغ نه یو مریضي لرو نو څه به وایو چې زه ښه نه یم. I'm not okay. I'm not okay. زه ښه نه یم. I'm not okay. زه ښه نه یم. او داسې هم ویلی شئ I'm not fine. I'm not fine. زه ښه نه یم. I'm not fine. زه ښه نه یم. بله مهمه جمله د داسې به تاسو انګلیسي ژبه کې څنګه وایئ چې ډاکټر چیرته دی. Where is the doctor? Where is the doctor? ډاکټر چیرته دی. Where is the doctor? بله مهمه جمله غرمه دې کړې ده یعنې د غرمې ډوډۍ دې خوړلې ده. Did you eat lunch? Did you eat lunch? آیا غرمه دې کړې ده یا د غرمې ډوډۍ دې خوړلې ده. Did you eat lunch? بله جمله څه مشکل دی. What's the problem? What is the problem? څه مشکل دی. What is the problem? کولی شم کومک در سره وکړم. Can I help you? Can I help you? کولی شم کومک در سره وکړم. Can I help you? Please tell me. ما ته ووایه. Please tell me. Please tell me. ما ته ووایه. Please tell me. مه ودرېږه. Don't stop. Don't stop. مه ودرېږه. Don't stop. څه راته ویلی شئ. What can you tell me? What can you tell me? څه راته ویلی شئ. What can you tell me? هغه مې نه خوښیږي. I don't like it. I don't like it. هغه مې نه خوښیږي. I don't like it. موږ سره ملګري یو. We are friends. We are friends. موږ سره ملګري یو. We are friends. خوږو دوستانو تاسو هم کوشش کوئ چې په دغه جملو باندې نوره مهمې او ضروري جملې هم جوړې کړئ تر څو تاسو تمرین هم ورسره وشي او انګلیسي مو لا پراخه او محکمه شي. او بل هغه ګرامر چې کوم ما تاسو لپاره در وړاندې کړی دی یو ویډیوګانې مې درته ورباندې جوړې کړي دي او چینل باندې پرتې دي هغه هم تاسو درسره وګورئ. د هغې سره هم تاسو کولی شئ چې مهمې جملې جوړې کړئ هغه که د محاورې لپاره وي او هغه که د نورو استعمال لپاره وي. دغه یو څه مهمې او ضروري جملې چې درته راټولې کړي مې او په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې. امید لرم چې جملې مو خوښې شوي وي. نو ویډیو د نورو دوستانو سره هم در سره شیر کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا چې ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم تر هغې ماته اجازه راکړئ and thank you very much.